دا شهید وطن درنو هیوادوالو ورونو خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د سه شنبې ورځ د جدي د میاشتې 14 تاریخ چې د 2022 کال جنوري د میاشتې 4 تاریخ سره سمون خوري. په دې واورینه ورځ کې موږ وشو کولی چې 300 کورنیو ته ژمني لباسونه د بوټانو نه شروع تر جامپرو، کمپل او کورتیو لباسونو پورې ورباندې وویشو. دغه توزیع او ویش موږ په کابل کې پیل کړی و 12مه ناحیې نه تر یعنې د ارزان قیمت نه تر سره شمالي پورې، د سره شمالي نه تر میدان هوایي او د میدان هوایي نه تر کمپنۍ پورې. لله الحمد موږ د سهار نه تر ماښامه پورې وشو کولی چې 300 هیوادوال خپل په واوره کې د ژمني لباسونو باندې وپوښو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې د یو مسلمان کور ته خوشحالي ویسي د هغې بدله جنت دی. انشاءالله امید او باور لرو په الله باندې چې موږ ته به اجر راکړی او دغه اجر موږ غواړو چې نور ورونو خویندو سره هم شریک کړو. هغه خویندې ورونه چې وس کې ښه دي د هېواد نه بهر اوسیږي په هغوی باندې غږ کوو چې دغه بحراني حالت چې نن افغانستان او افغانانو سره مخامخ دي د دې لاسنیوی وکړي او مرسته ورسره وکړي. او د احساس خیریه بنسټ زرګونه رضاکاران انشاءالله دا وړتیا لري چې د افغانستان هر ګوټ کې په خپلو بېوزلو هېوادوالو باندې ستاسو مرستې وویشي. جزاکم الله خیرا. افغانان